تا چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لږ خو ګوره دا حال تا چیرته یې عمره شرا پورته دوباره لږ خو ګوره دا حال پسرو وینو لړلی وارثان د مصطفی پسرو وینو لړلی وارثان د مصطفی ته چیرته یې عمره ته چیرته یې عمره قرآن په ژړا سر د حدیثونه په سلګو دي محراب په وینو سور د جماعتونه په سلګو دي رحل پړ مخې پروت کتابونه په سلګو دي خالی شول رات پاتې ټول درسونه په سلګو دي ودا وخت انقلاب غواړي دا بلال د خولې اذان پاوینو کې لطفت قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. دا بیگا تقریبا سو پوکم یو بجه چې دنو مونږ ته د موټروي پولیس والا پنځمین خان چې دنو اطلاع راکړه چې د کشانو په موټروي باندې یو لاوارث لاش چې دنو دا پروت دی او یو تیز رفتار ګاډي چې کم دنو هغه والي دی وفات شوی حالت کې دی هغې کې چې دنو بیا هغې مونږ له چې دنو مراسله راولېږله مونږ چې دنو خپل موبایل ولېږو هغه لاش مو چې کوم دنو هسپتال ته شاه منصور ته دغه کو پوسټ مارټم ولا وکړو نو د میډیا په ذریعه باندې مونږ وایو چې دا د دې معلوماتو شي چې دا شیر شي چې د دې ورثه میلو شي چې دا خپل ورثاو ته میلو شي لاش مونږ سره دلته په تاڼه کې پروت دی نو دا شیر کې تاسو چې ټولو ته چې دنو دا معلوماتو شي سجی تاسو اطلاع سره میلاو شوی دا تقریبا سو پوکم یو بجه د شپې جی دا کوم یا کې موټروي څنګه د امبانه دا د زموږ د تانې حدود دي او موټروي دا M1 چې کوم دی دا موټروي M1 430 ته دی وي نو هغه هغې خپل حساب کتابي هغې سر چې دا لاش پروت او یو تیز رفتار ګاډي والي دی او د دې لاش چې کوم دی نو د دې کپړې چې کوم دی نو دا برنګې سبز دي لا مدرسې کلر کې څنګه کپړې چې نو دغه شان کپړې دي تقریبا عمر یې چې دی نو دا 14-15 سال عمر یې او بل دا کم د دې چیل چې کم دی پړونه چې ورته مونږ وایو نو هغه د شین او داسې ټاکیدار پړونې دی نو دغه تاسو سره غسل او د خخول سره دغه د هغې لپاره مونږ چې دی نو دا دی کې اوس بندوبست کړی دی کفن مو دغه کړی دی او انشاءالله چې دی نو غسل والا مونږ ورکوسو او دلته کې د ګورو کو وارثه پیدا نه شو بیا چې دی نو دلته کې به مونږ دفن کوو امانتن به دفن کوو او جنازه د هر څه بندوبست والا مونږ کړی دی. سجید دا د موټروي کوم پېښور موټروي دی اسلام آباد موټروي کوم څه دا اسلام آباد موټروي چې کوم هلته کې چې دی نو هغې مونږ ته بیا اطلاع وکړه بیا زمونږ نفریم لړه پوسټمارټم لا صدقه نه چې دا پوسټمارټم ریپورټ لا نشته کنه دا پته لګي او اصل کې هغې وی چې دا روډ اکسیډنټ دی کنه خو بیا نوره پته به بیا پوسټمارټم نه لګي چې یاره آیا دا اکسیډنټ دی یا څه بل څه وجوهات کیدی شي. تھینک یو سر. د مینوال نه د کتونکو نه په ویډیو باندې شیر زیات واړو چې څومره زیاته دا ویډیو شیر شوه ځکه دا جینۍ لاوارثه پته ده ګاډي والې ده نو څه پته نه لګي چې دا د چا خو ده د چا لور ده نو چې د دې څومره تاسو څومره زیات شی نو دونه به دې زه ته معلومات شي. تھینک یو.